ملا فضلو کابل ته راځي. جنرال مبین وایي پوځ ته امریکا واښه وانه چول، اوس دا استخباراتي څیره افغانستان ته لیږي. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان جمعیت علماء اسلام ګوند رسنیز دفتر وایي په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر د دغه ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړې ده. دغه ګوند نن په خپله خبرپاڼه کې لیکلي چې د طالبانو سفیر مولانا فضل الرحمن ته د طالبانو یو ځانګړی پیغام هم رسولی دی. د خبرپاڼې له مخې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب د مولانا فضل الرحمن کور ته ورغلی او له نوموړي سره د سیمې او د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې کړې دي. دوی ویلي چې د افغانستان او پاکستان ښې اړیکې به په سیمه کې د امنیت ضامن وي. جنرال مبین خبرګون کې لیکلي له حقیقت نه به نه تېرېږو. د کرایي پوځ مشر چې امریکا ته تللی و بیرته ناامیده راغی. امریکایانو رخصت کړو، واښه یې ورته وانه چول، نو اوس یې بله حربه رامخکې کړه. په اوس وخت کې د دغو خلکو راتګ افغانستان ته ګټه نه بلکې زیان رسوي. دا سفر هم استخباراتي سفر دی. لومړی به زما شکایت مشرانو ته کوي، بیا به دروغو شکرونه باسي چې ډېر خوښ یم چې کابل ته طالبان راغلل، بیا به د دروغو اوښکې تویې کړي، بیا به ډېره په زړورتیا دا خبره وکړي چې زه به لازمي د دواړو هیوادونو اړیکې جوړې کړم. بیا به وایي چې موږ خو دوه مسلمان ګاونډي هیوادونه یو، باید د ورونو په څیر ژوند وکړو. په اخره کې به له رسنیو سره په خبرو له کابل څخه امریکا او ناټو یا ټول کفري هیوادونو ته اخطار ورکړي چې څنګه مو ماته درکړه، او یا به په کوزې پښتونخوا کې نشنلیانو ته هم پیغور ورکړي چې د ملا زور مو ولیدو. په اخره کې به افغانانو ته چې تاسو خو امریکا ماته کړه، نن بیت المقدس تاسو انتظار کوي. دوی به د جمهوریت ډول غاړه کې واچوي، لاړ به شي هلته به انتخاباتي کمپاین په دغو خبرو ګرم کړي تر څو په جمهوري نظام کې یو څو چوکۍ وګټي. خبره ختمه. دغه ټولې خبرې به د فوز له خوا ورته لیکل شوي وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.